د اندراب بنو ولسوالۍ پخوانی قومندان او شپږ ملګري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. بغلان کې ځایي سرچینې وایي چې تېره شپه په اندراب کې د مقاومت جبهې او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. سرچینو نن چهارشنبه د غویي پر 21مه له اشتسوب ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې تېره شپه د اندراب بنو ولسوالۍ پخوانی قومندان اسدالله خان او شپږ ملګري د دغه ولسوالۍ کشاباد درې په لاندې سنګ سیمه کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د سرچینې په خبره په دغه نښتو کې طالبانو ته هم مرژوبله اوښتې، خو کره شمېره یې په ډاګه نه ده. تر اوسه ځایي طالب چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په پنجشیر، تخار او بغلان کې د مقاومت جبهې او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتو زور اخیستی او دواړه اړخونو ته پکې درنه مرژوبله اوښتې ده.